سالي احمدشاه بابا پر ډیلي واکمني کوله. موږ په ګوشته کې نښتي یو. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې احمدشاه بابا پر ډیلي خپله واکمني کوله او موږ د ننګرهار په ګوشته کې نښتي یو. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې احمدشاه بابا د دراني امپراتورۍ بنسټګر او د افغانستان د معاصرو پولو رامنځته کوونکی دی چې نن یې ډیری برخه زموږ په واک کې نه دي. نوموړی په خپل پوسټ کې لیکي د افغانستان له تاریخ او تاریخي شخصیتونو څخه زموږ روایت د دولت ملت د ټینګښت لپاره مهم دی. هغه زیاتوي چې احمدشاه بابا د تاریخ یو داسې نظامي او مدیریتي نابغه و چې ویې کړی شول د افغانستان ټوټې ټوټې قبیلې راټولې او د یو ستر رسالت یعنې دولت سازۍ لپاره یې یو موټی کړي. امرالله صالح په خپل پوسټ کې مخکې لیکي احمدشاه بابا یو لوی میراث پرېښود چې له بده مرغه وروستیو نسلونو د کورنیو کمزوریو له امله ونشو ساتلی. هغه پر ډیلي واکمني کوله او موږ د ننګرهار په ګوشته کې نښتي یو. جوت توپیر همدلته ښکاري. د یادولو ده چې احمدشاه بابا وروسته له هغه په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه روان شول کله چې په هند کې د پانیپت په نوم فلم یو پوسټر سنجیدت په خپل ټویټر خپور کړ. هند کې د پانیپت په تاریخي او ستر جګړه باندې فلم جوړ شوی دی چې سنجیدت پکې د احمدشاه بابا رول لوبولی دی. سنجیدت په خپل ټویټر باندې د دغه فلم انځور خپرول سره لیکلی دی چرته چې د احمدشاه ابدالي سوري پریوزي هلته مرګ خپریږي. که څه هم د دغه فلم په تړاو افغانانو ډیرې نیوکې کړي دي خو نن د دغه فلم ټریلر په ټولنیزو رسنیو خپور شو او سنجیدت په خپله وینا کې ویلي که چېرته د احمدشاه ابدالي رول په دغه فلم کې ناوړی وی نو هغه به نه وی لوبولی. په دغه فلم کې د سنجیدت ترڅنګ ارجن کپور او کریتی سان هم کار کوي.